هوا بسیار خوبه شد و چکر هم برآمدیم دیگه. یک ذره خستگی هم گرفتیم که دوستا و رفیقا بخوریم بگردیم دیگه. هوا بسیار مردار بود دیگه. خوب شد که برف بارید دیگه. بهترین هوا شده. میشه از هوا هم زیاد مردار بود. مریضی هم زیاد شده. مریضی بود. وقت کار بار خوب بود. خوب شرایط چندان شرایط نبود که وقت کار خوب بود. حال خوب است. این امنیت گرفتگی بیادر دوزادوزی کم است مگم کار نیست. از این شهر جور شده و یک کار نیست. خدا مهربانه انشالله جور. دا خبره است نن دا واوره وریږي. زموږ د ټولو یو ارمان چې کابل کې باید واوره وشي. ټول په تمه ولو یو کال ته. نو واوره خو ډېر ښه شی دی. باران دا واوره په افغانستان کې ډېر پیداوار پیدا کوي. سلامونه ستړي مه شئ ګران لیدونکو. الله دې وکړي ټول روغ او جوړ اوسئ. سیلاب رضوالي حضرتای ستاسو په درانه چوپړ کې د کابل پلازمینه څلورم مقریان څخه. ګران لیدونکو نن څنګه چې وینئ د واورې ورځ ده او ما وغوښتل یوه خپرونه تاسو ته چمتو کړمه. نو راغلم څلورم مقریان ته. د دې له خاطره دلته تر اوسه ما تاسو ته خپرونه چمتو کړې نه وه. نن به دې چې نه تاسو ته خپرونې چمتو کړو. او څنګه چې پوهېږئ پخوا نه خلکو ویلي دي د کابل بېزر باشه بې برف نه. او رښتیا واوره غټ نعمت ده. دې نه مخکې یو څو ورځې وړاندې څه واورې نه ول. ډېرو او باور کوئ 50 متره وړاندې صحیح لیدل کېده نه. د دې له خاطره سکوت کېږي. اوس دا د الحمدلله واوره وورېده. مریضیان کم شو او هېوادوال هم زیاتره مریض شوي ول واورو نه مخکې. اوس الحمدلله هوا پاکه شوه. نو ولاړ به سو همدې په باره به هېوادوالو سره خبرې وکړو او خلکو خوشحالۍ به هم تاسو وکړئ. ورسره خبرې اترې هم لرو دوی سره مل. ګران لیدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. دلته خواته مې ورور ولاړ ده د څلورم مقریان سیدني ته ده. نو دوی سره بعضې خبرې اترې لرو. موږ سره مل اوسئ. برادر خان خوب هستی؟ سلام علیکم. خوب هستی؟ علیکم السلام. صحتتان خوب است؟ شکر باز خدا خوب است. بخیر باشید. در خانه حالا که به بینده ها خدا معرفی کنید. احمد الهام هستم از مطلع نچار. بسیار خوب. خانه هم اینجا هستی؟ خانه هم بله دیگه این بلاک پایین میشه در این بلاک این 13. چطور برآمدی؟ تو با چکر برآمدی؟ جای کار داشتی؟ والا هوا بسیار خوبه شد و چکر هم برآمدیم دیگه. یک ذره خستگی هم گرفتیم که دوستا و رفیقا بخوریم بگردیم دیگه. هوا بسیار مردار بود دیگه. خوب شد که برف بارید دیگه. بهترین هوا شده. میشه از هوا هم زیاد مردار بود. مریضی هم زیاد شده. مریضی گلوندردی ریزشدار فامیل که میرفتی 100% یک مریض بود گلوندار ریزش. دیگه فضل خدا هم نام خدا برف میبینی گلگی برآمده و چکر دیگه. چطور خودت جایی نرفتی چکر؟ ما والا چکر رفتم بودم فلحال دیگه. دوستا رفتم دیگه. ما هم خستگی گرفتیم دیگه. زیر بلاک منتظرشان هستم خب بیاین دیگه میگردیم دیگه. سرکام دارم. عکس گرفتی نگرفتی؟ عکس یاب گرفتیم. ما عکس دیگه که او عکس باید بگیری وقتش هست. یادگار میمونه. یادگار ها میمونه این وقتا دیگه. دوستا و رفیقا گرچه کم شده و باز هم عکس‌ها و یک خاطره و یک یادگار میمونه. بخیر باشی برادر. ما وقت دادی همراه هم گپ بزنیم. خواهش میکنم. هیچ گپ نمی‌کنم. ده ها سره که مشنوم چیزی گفتنی داری کامل مونه. زنده باشن دیگه. با امید از اینکه افغانستان بیشتر ترقی کنه. خیر باشی. زنده باشین. خدمت همه با ما. اگه مهمان ما میشین خیر ما برنامه است. خیر سر. خدمت اگه باشه امر کنید. تشکر. زنده باشین. خدا باشین. ګران لیدونکو ورور سره خبرې وکړئ. تاسو موږ سره مل اوسئ. یو څه انځورونه ښکلي ښکلي دي. د مفتیان چارې ګورئ. موږ سره مل اوسئ. راځئ موږ سره وګورئ. دلته یو څه ورونه اور بار کړی ده او د واورې هوا کې همدلته ځان ګرموي او همدلته کار هم کوي. والا دود هم ډېر ده. برادر خوب هستی؟ شکر خوب هستی. صحتت خوب است؟ شکر خوب. نامکت چیست؟ برداشت. برداشت جان. چطور هوا؟ خوب است. لذت نمیبری؟
تو ماستی با آتشش تو چالان کرده یک خورده یک بود دوستای ما را احساس کنم کردیم احساس چی کار میکنی؟ بار نمیکنه چرا واقع میکنه کار شد نشد این دنیا و کچولو پیاز رو میز با میشه کار نمیشه کاربار میشه والا شکر از دیگه ازش کده خوبه اگر نشد روز خدایگاه میشه روز دیر میشه بسیار خوب چه وقت میشه کار میکنی اینجا احساس؟ بار در این مکرون 7 سال میشه کسب 7 سال وقت خوب بودی حاله والا وقت خوب بود دیگه وقت درستی خوب وقت کار بار خوب بود خوب شرایط نبود که وقت کار خوب بود حالا خوب است این امنیت گرفتگی زیادر تو زادتی کم است مگم کار نیست بگیم کار است الله کل چیز از اشار جور شده یک کار نیست یا خدا مهربان انشالله جور حالایت نسوزه دیگه بسیار خوشگویه تا خنده داره دیگه چی میشه؟ دیگه بیادرم است بیادرت است چی میگه؟ بیادرش از خون هست اگه که بچه کاکام باشه بیادر کنم بچه کاکام بیادرم خیر باشید بیادر فهمین یک دقیقه خدا گرم کردم گرم کنه تا دقیقه خدا گرم کنه خیر باشید و بینده ها یک چیز گفتنی داری کامره در خدمتتون نه چیز گفتنی نداریم خیری ببینه که آمده در این روز اول ما غریبا را گرفت یک چند دقیقه خندام کردیم دیگه جور صحتمند باشه خیر باشی الله در کارتان برکت بندازه لالا خدمت امری ده سالت هم میشه چیز گفتنی نداری چیز نداری تو یک شعر نداری برش تقدیم کنی نه و چی را یاد شعر دارم شعر داری ساکو نفر سره کشید گرانو لیدن که موی سر عمل است تاسو څو خپل انځورونه وګورئ نو پیان چات بلغه بلار سو یو بل ورته خبره اترې به کوم سره عمل وسه ګران لیدونکو بیا تاسو څخه راغلاست وایم د مکرانه 4 صاحب یو د السعید روغتون مخامخ نو دلته مخاته ماما ولار د دوی سره بعض خبرې اترې لرو موږ سره مل اوسئ ماما ښې جوړ په خیر سات خیر تاسو په خیر سات ده چیرته روان یې ماما والا هم دا الحمدلله په کور د بازار ته راووتلو دا ښه ورځ نن دا واوره ورېږي زموږ د ټولو یو ارمان چې داسې کابل کې باید واوره وشي ټول په تمه ولو یو کال ورته نو واوره خو ډېر ښه شوې بارانونه د واوره په افغانستان کې ډېر پیداوار پیدا کوي او د حیواناتو ته په غرو کې په دشتو کې او څومره چې اوبه زیاتې اوسېږي په افغانستان کې همومره پیداوار د افغانستان زیاتېږي زراعت ته هم ښه که نه زراعت هم ښه دی زراعت خو افغانستان د اوبو نه د کوټې کم دی د واورې بارانونه چې وشي نو بیا ښه وده کوي د سبزي غنم جوار دا چې کرلي دي د هغو ته ونو ته ډېر پیدا رسوي او ماما تا موږ ته خپل نومونه ویل که لیدونکو ته ځان هم پېژنو زما نوم ګلنبي صافی څه کاروبار لرئ والله فعلا خو متقاعد یم متقاعد یې پخوا هم یعنې نظام کې وظیفه ځان وظیفه هم درلوده اوس متقاعد یم اوس څه مصروفیت نو نه لرئ فعلا مصروفیت نه لرم څنګه ورځ نه دی خوند واخیسته نن خو ډېره ښه ورځ وه زه جلال آباد نه راغلم څو یو شل ورځې جلال آباد کې وم نو هلته دغه څو یخې ورځې هلته تېرې کړې نو اوس د هوا کش ده راغلو چکر ته راوتو د بازار ته جلال آباد هوا څنګه باران و باران و نن هلته هم باران او دغه ماهیپر څنګ ته چې راغلو واوره شروع شوه زموږ د واوره ده کابل کې واوره ده او هلته هم باران و هلته هم هوا ډېره ښه شوې وه اوس هوا نرمه ده دغه مرضونه د فضل سره د واورو بارانونه ورک کړل مرضونه راغلي هر کور کې 2-3 دانې نفره مریض و ډېر مریضانو شفاخانو کې ووله ډېر هوا اوس ډېره ښه شته نه او ټول خلک خوشحاله وي دغه ماشومان ګرځي ساتیري کوي خیر اوسې ماما لیدونکو ته که څه وینا لرې کامله ده په خدمت بس مننه تشکر خیر سي
بس دا موټروالان ډېر احتیاط کوي دا لارو کې زراعتله ما موټروالان ډېر په شدت روان نو بریکونه دا کار نه کوي او ډېر سلو دې راځي چې دغه سوارلي بېچاره په تکلیف کې نه شي دا کابل کې هم موټر ډېر سلو ځي چې بریکونه کار نه کوي لارې خشتې دي ورته جلال آباد لار نه راغلی تا خو به لارې کې چېرته کوم ټکر نه و لیدلی نه نن فضل د خدای هېڅ خبره نه وه بېرته مسافرین ډېر ښه روان هېڅ مشکل نه و خوشحاله مننه زموږ د وخت راکړ ښه وخت ګران لیدونکو موږ سره اوسئ تاسو څو انځورونه نور دی مقریان چار دی ساحې وګورئ ګرانو لیدونکو دا د موږ د نن ورځې خپرونه د مقریان چار ساحې څخه نو تر بلې خپرونې چې زه سیلاب رضوان ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په الله سپارم او زموږ حمایت له خاطر زموږ چینل سره لایک او سبسکرایب کړئ نو تر بلې خپرونې ښه وخت ښه چارې